نن تاسو سره د برازیل په اړه یو بل نوی خبر تاسو سره شریکوم. هغه دا چې تاسې اوس کولی شئ د برازیل سفارت کوم چې په اسلام آباد کې ده، نو هلته هم لینک فعال شوی ده. اوس تاسې کولی شئ چې تاسې یوزر جوړ کړئ، خپل اکاونټونه تاسې کریټ کړئ. نو مخکې په ایران کې او د ایران نه وروسته اوس په اسلام آباد کې هم فعال شوی ده. نو لینک تاسو ته هم په دغه د ویډیو په لومړی کمنټ کې هم تاسو ته اچوم او همدارنګه دغه ویډیو زه په یوټیوب کې هم اپلوډ کوم. نو تاسې کولی شئ چې دغه لینک همدغه ویډیو په د ډسکرپشن څخه هم تاسې واخلئ، ځکه چې لینک که چېرته دلته په ټیک ټاک په لومړی کمنټ کې تاسو واچوم، دلته ډایرکټ تاسې کلیک کوئ په لینک باندې، خو ډایرکټ کلیک دلته کار نه کوي. مجبور چې تاسې دغه لینک به واخلئ، یو تاسې په ګوګل کروم کې ټایپ کړئ، بیا هغې نه وروسته کار کوي. او که چېرته د یوټیوب څخه تاسې لینک اخلئ، هلته ډایرکټ په لینک باندې کلیک وکړئ او منظم تاسې همدغه ویب سایټ ته ځئ او تاسې کولی شئ چې ځانونه راجستر کړئ، هلته نوی یوزر تاسې جوړ کړئ. مخکې کوم چې په ایران کې د برازیل سفارت دی، هلته لینکونه خلاص شوي وو، نو ډېر خلکو اکاونټونه جوړ کړل او بعضې خلکو جوړ کړي نو هغوی ټرای کول، نو هلته کله به چې ایمیل ادرس ورکړه نو ویریفیکیشن کوډ به نه راتله. اوس هغه مشکل هم حل شوی او ویریفیکیشن کوډ راځي، خو په ویب سایټ باندې لوډ ډېر زیات ده، داسې یو نیم ساعت وخت نیسي. که چېرته څوک په ایران باندې ټرای کول غواړي نو چې کله ایمیل ادرس هم ورکړو، بیا هغې نه وروسته نیم ساعت به صبر کوئ، نیم ساعت نه وروسته به ویریفیکیشن کوډ راځي، بیا تاسې کولی شئ خپل یوزر تاسې جوړ کړئ. نو اوس په اسلام آباد کې چې خلاص شوی دی باندې دونه لوډ نشته دی، دلته ډایرکټ جوړېږي، چې کله ایمیل ادرس ورکوي ډایرکټ ویریفیکیشن کوډ راځي او تاسې کولی شئ چې یوزر تاسې جوړ کړئ. او نور مخکې پروسه څه ده، هغه مخکې پروسه چې کوم یو ده تر اوسه نه ده اعلان شوی، نو تاسې اوس دا چانس د لاسه مه ورکوئ. تاسې اوس دفتن خپل یوزرونه جوړ کړئ، چې تاسې تیار یوزرونه جوړ وي، اکاونټ جوړ وي، چې کله مخکې پروسه اعلان شوه بیا هغې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې انټرویو دپاره سکیجول شي. مخکې چې کوم فورم تاسو سره درلیږل کېږي هغه فورم به ډکوئ چې هلته پاسپورټ پکارېږي، ویزا پکارېږي. د هغې نه وروسته به هغوی تاسې انټرویو دپاره به سکیجول کوي او بیا به ځئ خپل انټرویو به ورکوئ او ویزا به اخلئ.